دا شنه فصلونه او شنه خالونه په ما ډېر ښه لګي. دا شنه فصلونه شنه خالونه په ما ډېر ښه لګي. دا شنه فصلونه او شنه خالونه په ما ډېر ښه لګي. دا سره ګلونه او سره لاسونه. واه 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 دا مطلب یې وایي جي ډېر دا سره دا شنه فصلونه شنه خالونه او شنه خالونه په ما ډېر ښه لګي. واه او دا سره ګلونه سره لاسونه ما ډېر ښه لګي. ډېره ستا مخ کې او په ګل کې ګوره ما ته فرق نشته. ستا مخ کې او په ګل کې ګوره ما ته فرق نشته. ستا زلفو او سنبل کې ګوره ما ته فرق نشته. ټول یو شان پښتانه دي که د لر دي که د بر دي. ټول یو شان پښتانه دي که د لر دي که د بر دي. په سوات او په کابل کې ګوره ما ته فرق نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. هیله ده چې په صحت به کامل یې. د مشال ټي وي په مرغلرې پروګرام کې یو ځل بیا د نوي مرغلرې سره زه یم ستاسو ورور حمیدالرحمن همدرد. مینوالو، نن د سره د یو داسې مرغلرې پیژنګلو کول غواړم څوک چې د تیرو 10 کلونو نه په کراچۍ کې مېشته دی او هم هلته خپلې ادبي هلې ځلې کوي. نن سبا سوات ته یعنی خپل کلي ته په ادبي دوره راغلی دی. ښاغلی نور سواتي صاحب راسره د مشال ټي وي په مرغلرې پروګرام کې مېلمه دی. نور سواتي صاحب تاسو ته په خپل پروګرام مرغلرې کې هرکلی کوم. ډېره مننه کوم حمیدالله همدرد صاحب ستاسو او د مشال ټي وي د مینوالو او ډېره زیاته مننه کوم. ډېره زیاته مننه. نور سواتي صاحب عمر یو په کراچۍ کې تېر کو او سوات ته راغلی یې، نو څه محسوسوئ؟ د کراچۍ ژوند ښکلی دی که د سوات؟ نو سوات خو ځکه ښکلی دی چې زموږ پیدایش د دې ځای دی. تعلیم یې دلته اثر کړی دی او خو روزګار په سلسله باندې هلته تللي یو، نو دا دی چې ژوند هلته کوو. نو خوښ خو یې سوات ته. نو څه اراده لرئ؟ څه په راتلونکو نږدې کلونو کې څه اراده د راتللو شته؟ انشاءالله اراده یې شته چې دلته په اخره شو. الله دې وکړي چې د ټولو مسافرو د خدای پاک په خپل کور کې ثواب د نیکۍ وکړي. نور سواتي صاحب یو بهترین شاعر دی. غواړم چې د نور سواتي صاحب نه یو خوندور په زړه پورې کلام واورو چې موږ ته هم خوندونه ولري، زموږ د مینوال ته هم خوندونه ولري. ډېره مننه همدرد صاحب. یو ماټ ګډ غزل دی، دا به سره شریک کړم. ارشاد. دا شنه فصلونه او شنه خالونه په ما ډېر ښه لګي. دا شنه فصلونه شنه خالونه په ما ډېر ښه لګي. دا شنه فصلونه او شنه خالونه په ما ډېر ښه لګي. دا سره ګلونه او سره لاسونه. واه 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 دا مطلب یې وایي جي ډېر. دا سره دا شنه فصلونه شنه خالونه او شنه خالونه په ما ډېر ښه لګي. واه. او دا سره ګلونه سره لاسونه په ما ډېر ښه لګي. ډېره او د سوات د دنګو غرونو ښایست بل شانتې دی. د سوات د دنګو غرونو ښایست بل شانتې دی. د سوات د دنګو غرونو ښایست بل شانتې دی، خو نخترونه او چنارونه په ما ډېر ښه لګي. واه 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 ډېر ښه. او شعر دی چې د پښتو د پرمختګ دپاره منډې وهي. چې د پښتو د پرمختګ دپاره منډې وهي. چې د پښتو د پرمختګ دپاره منډې وهي. د ادب غونډې او محفلونه په ما ډېر ښه لګي. ډېره. او زما وطن کې ډېرې ژبې ډېر قامونه اوسي. زما وطن کې ډېرې ژبې ډېر قامونه اوسي. زما وطن کې ډېرې ژبې ډېر قامونه اوسي، خو د پښتو روایتونه په ما ډېر ښه لګي. واه 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 ډېره مننه. یارانو ما لکه ډالۍ کوئ بل څه مه کوئ. یارانو ما لکه ډالۍ کوئ بل څه مه کوئ. یارانو ما لکه ډالۍ کوئ بل څه مه کوئ. یا ما ته ډالۍ کړي کتابونه په ما ډېر ښه لګي. ما ته ډالۍ کړي کتابونه په ما ډېر ښه لګي. ډېره. یارانو ما لکه ډالۍ کوئ بل څه مه کوئ. ما ته ډالۍ کړي کتابونه په ما ډېر ښه لګي. ډېره. او په بام ولاړ و همزولو ته یې داسې ویل. په بام ولاړ و همزولو ته یې داسې ویل، زما د نور سواتي شعرونه په ما ډېر ښه لګي. ډېر ښکلی. نور سواتي صاحب د وخت راکولو مو یو نړۍ مننه. ډېره مننه ستاسو. مینوالو، دا و ښاغلی نور سواتي صاحب چې تاسو ته خوندوره په زړه پورې کلام واورېدو. هیله ده چې خوښ شوی به مو وي. هم دې سره زموږ د خپرونه سرته رسي. تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمیدالرحمن همدرد او نور سواتي صاحب ته اجازه ورکوئ. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.